حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى الآية صدق الله مولانا العظيم. ګرانو هیوادوالو قدرمنو محصلینو ورونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسیږئ. ګرانو هیوادوالو او قدرمنو محصلینو د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې یو د کلیدي ریاستونو څخه د دعوت او د ارشاد ریاست دی. موخه او هدف د دغې دعوت او د ارشاد د ریاست هغه د ټولو اداري تدریسي چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې دي د دې پرسونل تشویق او ترغیب دی تر څو خپلو درسونو او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي او د ژوندانه څخه سالمه ګټه پورته کړي او ګرانو هیوادوالو ته ګټور تمام شي. د دې سره په څنګ کې د دوی د تقوا او د دیانت دپاره کار کول دي، مجالس او سیمینارونه دایرول دي تر څو پورې ښه تعهد او ژمنتیا دین مبین اسلام او علیا ملي منافعو دپاره موجود او زیاته شي. په دې لاره کې د لوړو زده کړو وزارت په ساختار کې د دعوت او ارشاد ریاست ډیر متعدد سیمینارونه او مجالس هغه ام په مرکز کې دایر کړي دي، ام په ولایاتو کې دایر کړي دي او ډیر مؤثر تمام شوی دی، خصوصا په دغه رابطه باندې چې د قوم پرستۍ د نجات پرستۍ نه مو افغانان نجات پیدا کړي او په نورو مشکلاتو باندې اخته نشي تر څو د الله عبادت ته متوجه شي او د دې سره په څنګ کې خپل علیا ملي منافعو ته متوجه شي. الحمدلله ثم الحمدلله د لوړو زده کړو وزارت ډیر کارونه په مجموع په عمومي طور باندې کړي دي چې زموږ تحصیلات اوس د سیمې په سطح باندې یو تحصیلات او ښه خدمتونه لا پکې روان دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.